له نن څخه 28 کاله پخوا د 1995 کال د جون په 8 د افغانستان تر ټولو نوموتی ډیپلومات، لیکوال، شاعر او ژباړن عبدالرحمن پژواک په پېښور کې وفات شو. پژواک د 1919 میلادي کال د مارچ په 9 په غزني کې زیږېدلی. لومړنۍ زده کړې له خپل پلاره کړي، وروسته د کابل له یوې لیسې فارغ شوی او د طب پوهنځي ته داخل شوی دی. خو 2 کاله وروسته یې طب پرېښی او ادبیاتو ته یې مخه کړې ده. د ده لومړۍ رسمي دنده په کابل ادبي انجمن کې وه. پژواک د اعلیحضرت ظاهرشاه د پاچاهۍ په دوره کې د ورځپاڼو لپاره لیکنې کولې او څه موده یې د مطبوعاتو په خپلواک ریاست کې بېلابېلې دندې لرلې. یوه موده د مطبوعاتو د مستقل ریاست دوهم مرستیال و، بیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي رئیس شو. پژواک له لیکوالۍ او ژورنالیزم سره د مینې له کبله طب پوهنځی پرېښود. له همدې کبله یوه موده د افغانستان د هماغه مهال د یوې مهمې ورځپاڼې یعنې اصلاح مدیر شو. د یوه موده د باختر آژانس ریاست په غاړه درلودل. پژواک په پښتو، دري، انګلیسي او فرانسوي ژبو تر دې حده برلاسی و چې په 4 واړو ژبو یې لیکنې کولې. د عبدالرحمن پژواک په دندو کې د پښتو ټولنې ریاست هم یادولی شو. دی پر دې سربیره په بېلابېلو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې د افغانستان کلتوري آتشه پاته شوی دی. پژواک که څه هم د کلمه دارې روپۍ په شان ډېر مهم ادبي آثار پنځولي، خو د ډیپلوماسۍ په برخه کې بریاوې د افغانستان په کچه کمسارې دي. د په بریتانیا، ایټالیا او هند کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. دی په 1950 لسیزه کې په امریکا کې د افغانستان سفیر و. له 1958 څخه تر 1972 پورې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی و. پژواک لومړنی افغان ډیپلومات و چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د 21مې غونډې رئیس وګمارل شو او حتی ویل کېدل چې د ملګرو ملتونو اکثره غړي د سرمنشیتوب ننګه کوي. عبدالرحمن پژواک په 19شپېتم کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ رئیس و. په 1980 لسیزه کې د لنډې مودې لپاره په ختیځ جرمني او هند کې د افغانستان د سفیر په توګه کار وکړ. خو پژواک وروسته له دې چې په 1990 کې د شوروي اتحاد سرو لښکرو پر افغانستان یرغل وکړ، له ټولو دولتي دندو لاس واخیست او خپل هیواد ته راستون شو او سمدستي په خپل کور کې نظربند شو. د چوکۍ لپاره د کابل د هماغه مهال د حکومت وړاندیزونه ونه منل. په 1982 کال کې د درمننې لپاره هیواد نه ووت، خو هیواد ته د بیرته راتلو ارمان یې په ژوند کې پوره نه شو. زه پژواک یم لویو غرونو کې لوی شوی، دا چې چوپ یم دلته غر و کمر نشته. استاد پژواک د همدې لپاره په امریکا کې نارامه و، د دې لپاره چې افغانستان ته تللی نه شوی. په امریکا کې له 10 کاله ژوند وروسته پېښور ته لاړه، خو هلته د پاکستان د استخباراتو له فشارونو سره مخامخ شو. بالاخره عبدالرحمن پژواک د 1995 کال د جون په 8 یعنې 1440 لمریز کال کې په پېښور کې وفات شو او جنازه یې د ننګرهار سرخرود ولسوالۍ ته یوړل شوه.